دا یو ساده غونډه کې طالب و نو واده یې وله وکړه ویره خوار باندې سمه چانټه ښځه واوړېدله بس هره شپه به ورته ویل بېلېږو او بېلېږو نو ورته ویل خدای دې خواره مه که وایي زما خو ټوله 3000 روپۍ تنخوا ده 3000 نو په دې کې به موږ څه بېل شو بېلې خرچې به وکړو بس هغې ورته ویله وایي ستا 5000 روپۍ تنخوا ده او وایي دغه دي دا په 10 روپۍ انډه ده وایي هره ورځ به یو انډه راوړو او پخو به یې وایه وایي څه به یې وایي دا 900 روپۍ میاشت شوله دا نورې به راته پاتې کېږي وایي دا به جمع کړو ځان له پې چېرته کور والو بس سړي شپې سوچ کړی چې دا خو واقعي خبره ده ما نو خو دا ټولې روپۍ دارو نه خوري بس سهار شوی دی مور ورته ویلي وایي مورې وایي زه بېلېږم بس مور یې ورته وویله وایي چې بېلېږه وایي زویه چې په ځان د یقین شته او ځان ساتلی شي بېشکه وایي زه نو بس ایسته یې سړی بېل کړی و یاره چې بېل کړی و بس ځان له کور ته تللی دی او غرمه چې راغلی دی ځان سره یو انډه هم راوړې ده چې زمړه دا به پخه کړو بس ورځې دې تېرو بیا چې انډه یې لاس کې نیولی او راغلی دی نو ښځې ورته ویلي چې داسې دي ویل چې دغه انډه ده که تا چې ویل چې یو انډه به خورو وایي دا به ستا په دې سر کې پخه او په څه کې پخه کړم بس ویل چې دی له کړی راوړه بس سړی تر یو کړی راوړی ویل چې دا په اوبو کې پخې ورشه اوس وله غوړي راوړه غوړي هم پرې راوړي وه بیا ورته ویل چې دې کې خو مالګه لګي ټماټر لګي پیاز لګي بیا ورپسې اوړه راوړه بس سړی سم تللی راغلی دی ډېر زیات یې ستړی کړی دی بس چې د کوره وتی دی اخري فرمایش پسې وتی دی خو په دې سر یې لاس ایښی دی او ګیټ کې ولاړ دی پیسې هم ورسره ختمې شوي دي بس یو سپی راګیر کړی دی چا تپوس یې کوی دا ولې وایي دې پرون زموږ نه قلانګۍ چرګه خوړلې د وژنو هغې ورته ویلی تاسو یې خون مالی ورشي زما ښځې لی بوځي چې لږ فرمایشونه ورته وکړي کیدای شي د هغې د فرمایشونو نه مړ شي نو دا میسج د دې دپاره دی چې مور او پلار په داسې وخت کې مه پرېږدئ ګورې سړی خو دغه لالچ وکړي چې زه به دا وکړم او زه به دا وکړم بیا به زموږ په شان سروالي او بروالي ګرځئ وسلام ګډ